د افغانستان په ځینو سیمو کې یوه داسې ډبره موندل کېږي چې د ښکلا، جادويي ځواک او قیمتي ارزښت سره تړاو لري. دا نه یوازې د یوې ساده ډبرې په توګه بلکې د طبیعت یوه حیرانوونکې خزانه ده. زمرد د نړۍ تر ټولو ښکلي او قیمتي شنه جواهر چې د خپلو ځانګړو له امله نه یوازې د جواهراتو نړۍ کې بلکې په تاریخ، فرهنګ او باورونو کې هم خپل ځانګړی ځای لري. دا ډبره چې یوازې د ښکلا او جاذبې سمبول نه ده بلکې د قوت، شجاعت او معنوي ارزښت په توګه هم پیژندل کېږي. راځئ د دې حیرانوونکې ډبرې په اړه یو څه لا ډېر معلومات ترلاسه کړو. زمرد هغه قیمتي ډبره ده چې د بیرل کورنۍ پورې اړه لري. د دې ډبرې ځانګړی رنګ چې شین وي د طبیعت لخوا ځانګړی شوې ښکلا ده. زمرد د ډیرو خلکو په نظر کې نه یوازې د جواهراتو برخه ده بلکې د روحانیت، محبت او خوښۍ سمبول هم ګڼل کېږي. د زمرد ډبره په عموم کې شنه وي چې له روښانه شنې تر تورې شنو رنګونو پورې مختلفې بڼې لري. د دې شنې رنګ شدت او کیفیت د زمرد ارزښت زیاتوي. زمرد د بیرل کورنۍ پورې تړاو لري. بیرل یوه معدني ماده ده چې زمرد یې د خپل ځانګړي رنګ له کبله جلا کوي. زمرد له بیرل ډبرې څخه یوازینی ډول دی چې د شنې رنګ په لحاظ ځانګړی ارزښت لري. د موهي سکیل په سمه کې زمرد له 9.5 نه تر 8 درجې پورې سختي لري. دا په دې معنا ده چې زمرد د منځنۍ کچې سختۍ لري چې دا د جواهراتو لپاره ښه انتخاب ګڼل کېږي. خو د دې ډبرې په ځینو بېلابېلو ډولونو کې د پټیو او د کوبېدو څخه درنې دي. د زمرد ارزښت د لاندې عواملو پر اساس ټاکل کېږي. په ځانګړې توګه د زمرد رنګ هر څومره ژور او روښانه وي هغومره یې ارزښت زیاتیږي. هغه زمرد چې شفافیت یې لوړ وي د هغومره کیفیت او لوړ ارزښت په توګه ګڼل کېږي. د زمرد اندازه هم د هغې د ارزښت یوه مهمه برخه ده. د لوی او کامل زمرد ډبرو بیه تر کوچنیو او ټوټې شویو ډبرو پورې ډیره توپیر لري. د زمرد نایابي او هغه سیمه چې له کوم ځایه یې استخراج شوی هم ارزښت ټاکي. زمرد یوازې یوه ډبره نه ده، دا د تاریخ په اوږدو کې د ځانګړو کلتورونو لپاره د عظمت او ځواک نښه وه. په مختلفو تمدنونو کې د زمرد باورونه او کارونه خورا ژور اهمیت لري. زمرد د فرعونانو لپاره د ځانګړي ارزښت لرونکي ډبرې څخه وه. د مصر په قدیمو مقبرو کې د زمرد لګولو نښې موندل شوې چې دا د هغوی د آرامۍ او ژوند وروسته له مرګ سره اړیکه لري. د یونان په اساطیر کې زمرد د ګلاب سره د محبت او سیمې اړیکې نښه ګڼل کېږي. د روم په امپراتورۍ کې هم د زمرد ډیره ارزښت و. د هند په کلتور کې زمرد د زړه د پاکوالي سمبول ګڼل کېږي، په داسې حال کې چې په چین کې دې ډبرې ته د لور او خوشبختۍ نښه ورکول شوې وه. د زمرد استخراج د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کېږي خو افغانستان د زمرد د تولید یو ځانګړی ځای دی. په ځینو سیمو کې لکه بدخشان او پنجشیر کې د زمرد معدن شتون لري چې د دې هیواد د اقتصاد ارزښت لپاره یو ستر فرصت ګڼل کېږي. بدخشان د نړۍ له تر ټولو غوره زمرد معدنو څخه دی. دغه سیمه د نړۍ د زیاتو ارزښتمنو زمرد یوه له مرکزونو څخه ده. پنجشیر بل هم ځای چې د زمرد معادنې لري او د دې ځمکې څخه استخراج شوي زمردونه نړۍ ته په شهرت رسیدلي دي. د زمرد ډبره د هغه لوړ ارزښت له امله چې لري په نړۍ کې د زیوراتو صنعت ته یوه مهمه برخه ده. د زمرد یوه برخه د کولمبیا، زامبیا او افغانستان په معادنو کې راځي. د زمرد ډبره یوازې د ښکلا، ځواک او جادويي ارزښت سمبول نه ده بلکې دا د طبیعت یوه خزانه ده چې د تاریخ په اوږدو کې خپل ځانګړی مقام لري. افغانستان لکه څنګه چې د زمرد لپاره یو مهمه خزانه ده باید د دې قیمتي منابعو د ساتنې او پراختیا لپاره نړیوالې هڅې وکړو. په پای کې زمرد د افغانانو د فرهنګ، تاریخ او قدرت نښه ده. که دا ډبره په سمه توګه وپلټل شي او د نړیوالو ټولنې لخوا ملاتړ شي
نو افغانستان کولی شي چې د زمرد پراختیا د اقتصادي ودې په لور یو ستر ګام ونیسي. که د افغانستان د سیمو تاریخ او پټ رازونو څخه ځان خبرول غواړئ نو ما د سره فالو کړه او زموږ سفر څخه ځان مه بیلوه.